سلامونه دوستانو، څنګه کولی شئ په خپله فیسبوک آیډي باندې دا ډول بلاک ټیک مار ولګوو. اوس تاسو هم کولی شئ چې په خپله فیسبوک آیډي باندې بالکل وړیا او فری دا ډول مارک ولګوئ. نن سبا په تاسو لیدلي فیسبوک کې ډېر زیاتره کسان هم په خپله فیسبوک آیډي باندې دا ډول بلاک ټیک مار لګوي. تاسو هم اوس خپله کولی شئ د نوم په خوا کې دا ډول بلاک ټیک مار په خپله آیډي باندې ولګوئ. نو څنګه لګول شو دوستانو، په دغه ویډیو کې تاسو ته پوره طریقه درښایم. طریقه بیخي اسانه ده. د هغې لپاره تاسو د دوه اپلیکیشنونو ضرورت دی. یو دی وایا براوزر، تاسو دلته ښکاري، او بل د دې لپاره یو د لاټ په نوم VPN دی. دا به تاسو دواړه په خپل موبایل کې انسټال کړئ. طریقه مکمل درښایم. د دې لپاره یو سکرپټ پکار دی. سکرپټ ډاونلوډ کول سیو کول طریقه مکمل زه تاسو درښایم دوستانو. نو لړا به شي دوستانو، د فیسبوک کې به د ویډیو نه پورته یا په کمنټ کې تاسو ته لینک په لینک باندې به کلیک وکړئ. او دوستانو په هغه کسان چې موږ دا ویډیو په یوټیوب کې ګوري، یوټیوب ویډیو ډسکرپشن کې به تاسو ته لینک په لینک به کلیک وکړئ، سایټ ته به راشئ او تاسو به دغه اپلیکیشن هم انسټال کړئ دوستانو، او د VPN به دغه ځای نه هم انسټال. نو راځم دوستانو، پاتې طریقه تاسو د موبایل په سکرین باندې درښایم. راځئ چې ویډیو شروع کوم. دوستانو تاسو به راشئ په خپل موبایل کې به دغه دوه اپلیکیشنونه باید ولرئ، لکه څه ورنم چې یادونه درته وکړه. نو را به شاول به وایا براوزر خلاص کړئ. د به یې ګري کوئ اول سر کې دوستانو. دلته چې تاسو کله دغه را خلاص کړ، په دې اوله صفحه د سرچ آیکن کې به تاسو ورته فیسبوک ولیکئ. m.facebook او .com دا به تاسو ورته ولیکئ، سرچ به کړئ دوستانو، او تاسو به فیسبوک ته لاګین شئ. دلته به خپل فیسبوک آیډي پکې لاګین کړئ. زه آیډي پکې لاګین کوم. د دوستانو آیډي مو چې لاګین کړئ دا به اوکې کړئ. دوستانو تاسو ته فیسبوک په دغه شکل کې راخلاص شي. کله دوستانو دلته فیسبوک پکې راخلاص کړ، اوس به تاسو راشئ دوستانو، دلته به راشئ په دغه درې خطونو به ورته کلیک واخلئ. لومړی دوستانو زه پروفایل در پیژنم. زما پروفایل تاسو ته ښکاري چې زما نوم اوس ورکړی دی AB افغان په نوم ده. نو زه دغه نوم اوس دلته ورکوم. د ټول نول به تاسو څه وکړئ دوستانو، را به شئ په خپل موبایل کې به دغه لیکنه چې ما کومه درته ښودلې د لاندې به راشئ براوزر. نو دوستانو دلته به تاسو لاندې راشئ د براوزر کې. دلته تاسو ته یو براوزر راځي، وایا براوزر دی. ځنه تاسو براوزر هم ډاونلوډ کولی شئ، VPN به هم ډاونلوډ کړئ. دغه لینک دی. دغه سکرپټ چې کوم ښکاري دغه ځای لاندې، دا به مکمل داسې دا تاسو را کافي کوئ. ګورئ دوستانو مکمل به را کافي کوئ، لکه څه ډول چې ما کافي کړ. دا به ټول مو چې کله کافي کړ مکمل، دا به ټول سلیکټ آل کوئ تر دغه لاندې ځای پورې. دغه ځای پورې به سلیکټ کوئ او بیا به کافي کړئ. را به شئ په دغه ځای کې خپل موبایل نوټ کې به پیسټ کړئ. دغسې دوستانو ګورئ ما دلته مکمل پیسټ کړی دی. نو دوستانو را به شئ زموږ تاسې کار چې دغه دوه اپشن سره دی. دلته فول نیم دی، یور نیم، بل یور لاست نیم، نوم تخلص. فول نیم دلته دوستانو تاسو خپل نوم ورته ولیکئ. ښه دوستانو دغه فرست نیم چې کوم ښکاري دلته به کلیک ورته واخلئ. دغه نوم به تاسو که مکمل لري کې دغه ځای کې به فرست نیم ولیکئ. وبخښئ فرست نه فول نیم به تاسو ولیکئ. زه ورته لیکم عبید، تاسو چې هر ډول لیکئ عبید افغان. دلته به تاسو خپل نوم ورته ولیکئ. کله هم دوستانو دا ولیکئ، لاندې به راشئ دلته د لاست نیم پر ځای کې به تاسو دغه نوم مکمل ولیکئ. دغه نوم به مکمل پکې ولیکئ. دوستانو کله مو چې دغه ولیکه دا به سیو کړئ. نو دوستانو د سکرپټ به تاسو مکمل سلیکټ آل کړئ او کافي به یې کړئ. کله مو چې کافي کړ دوستانو را به شئ دلته فیسبوک ته. فیسبوک ته چې کله راغل دوستانو لاندې به راشئ، سیټینګ ته به راشئ. کله چې دوستانو سیټینګ ته راغله دا به اوکې کړئ، او دلته په دې پرسنل انفارمیشن چې کوم ښکاري په دغه ورته کلیک واخلئ. راشئ دلته کلیک ورته واخلئ. دلته په دې پروفایل باندې ورته کلیک کړئ، او بیا هم فیسبوک باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. نو دلته تاسو ته نوم راځي دوستانو، په نوم باندې به ورته کلیک واخلئ، او دلته په نوم سره اوس تاسو کار نه لرئ دوستانو. موږ تاسې کار چې دلته به راشئ VPN ته اوس راځم. دا VPN په خپل موبایل کې اوس را خلاص کړئ. کله هم دوستانو خپل VPN په دغه موبایل کې را خلاص کړل، دلته په تاسو څه وکړئ ورته. نو دوستانو تاسو په کنیکټ باندې کلیک نه کوئ، لاندې به راشئ دلته په دغه ځای کې به تاسو اندونیزیا ورته انتخاب کړئ. نو زه اندونیزیا سرور ګورم دلته پکې دغه د دوستانو اندونیزیا. دا به تاسو په دغه کلیک ورته واخلئ. دوستانو تاسو به دلته دوه سرور درکوي. تاسو به دغه لومړی جکارتا اول یو انتخاب کړئ. نو دغه مو چې کلیک کړ دوستانو، اوس تاسو ته د صفحه راځي، تاسو په کنیکټ باندې ورته کلیک واخلئ. تر هغې به منتظر شئ چې د VPN کنیکټ شي. لږ منتظر کېږو. ګورئ زموږ VPN کنیکټ کېږي. دغه دوستانو زموږ VPN کنیکټ شو. بیرته به راشئ دغه ځای ته. دوستانو دلته به موږ تاسو نوم سره کار نه لرئ. ګورئ دغه نوم د نوم سره به هېڅ کار نه لرئ. تاسو به بیرته راشئ دوستانو، وبښئ نوم سره به کار نه لرئ. را به شئ دغه پورته کومه ساحه چې ښکاري دغه ځای په دغه هیلپ سنټر اپشن باندې به تاسو کلیک ورته واخلئ. دا به څنګه کوئ، دا به ختم کړئ. او دوستانو دلته به تاسو څه وکوئ، دغه کوم سکرپټ چې درکړی هغه به پیسټ کړئ.
چې پیسټ مو کړل خپل کیبورډ کې به تاسو ته دلته سرچ آیکن وي ګو بټن به وي یا انټر بټن به وي په دغه به کلیک ورته واخلئ دا به دوستانو دغسې رنګ اپشن تاسو ته راوړي دوباره بیا دلته تاسو کلیک ورته واخلئ دا به بیا لرې کوئ نو موږ تاسو دوستانو 3 وارې پرې هڅه کوو 3-4 وارې به تاسو هڅه وکړئ د دوهم وارې به بیا هم تاسو هڅه وکړئ دریم ځل ته به تاسو بیا دا کلیر کړئ بیا هم دغه سکرپټ راواخلئ دلته به پیسټ کړئ ورته دا یې شو 3 ځلې بیا به راشئ دغه پورته لینک به کلیر کړئ دلته بیا دغه سکرپټ ورته پیسټ کړئ او په اوکې به کلیک ورته وکړئ دا اپشن به انتخاب کړئ او د خانه به ټیک مارک په اوکې اپشن به کلیک واخلئ دوستانو بیرته به اوس راشئ موږ بیرته شاته راځو پروفایل ته خپل پروفایل اوس درته ښایم چې نوم یې چینج شوی دی او که نه بیرته راځم خپل فیسبوک پروفایل ته نو ګورم او دوستانو دغه دی وګورئ زموږ په آی ډي باندې بلاک ټیک مار ولګېده که څه هم زما نیټ لږ څه سلو و خو بیا هم دغه دی ولګېده بالکل دوستانو اوس تاسو ته ښکاري زموږ د نوم سره او په هر ځای کې د بلاک ټیک مار راځي تاسې خپل نوم سره بیا کتلی شئ په هر ځای کې به ستاسو نوم سره بلاک ټیک مار لګېدلی وي 100% دوستانو دغه دی دوستانو 100% زموږ په آی ډي باندې بلاک ټیک مار ولګېده نو دوستانو تاسو ته ښکاري په دغه طریقه تاسو په آی ډي باندې بلاک ټیک مارک لګولی شئ نو دوستانو دغه طریقه وه دغه ویډیو که چېرته مې ویډیو خوښ شوي لازمي در سره لایک کړئ او یو خوندور کمنټ موږ ته پرېږدئ مننه ښه وختونه ښه شیبې ولرئ